یو جړه مړ شو او چا جنازه نه کوله ولی چې د الله سخت نافرمانی او د الله جل جلاله احکامات به ماتول د الله بندگان به گمراه کول خلکو به ته ډېر واز او نصیحت کول خو نه به من خو چې مړ شو زما عزتمندو خلکو له کنده وکنستل او داسې په ډانګو ډانګوي هغه کندې ته ورویشتو جنازې هم پرې ونه کړه عزت یې ورله ورنکو داسې په ډانګو ډانګوي قبر ته ورویشتو او خاورې پرې ورویشتو یو عالم خوب وکتو دا کیسې قطاري نه دي دا حق سچ خبر دي حق سچ چې د انسان په تخلیق باندې الله سلور قسم کړي والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې انسان د هر څه نه ما ښایسته پیدا کړی دی ښایسته مې چا ورته ښایسته ویلي الله ورته ښایسته نو هغې خاورې پرې واچولې نو یو عالم خوب کې وکړو خوب کې هغه جړه ګوري چې یو ناشنا محلات دي او چمنونه دي او باغونه دي او د الله نعمتونه دي او د هغې جړه پې سر دی ورته وایي دا څه وینم دا څه وینم دا په کومو حالاتو کې تا وینم ورته وایي الله در سره څه معامله وکړه وی الله جل جلاله ځان ته مخامخ ودرولم وی ما ته ویلې چې ای بنده د ځمکې په سر باندې زما په بندګانو کې تا زه ډېر زیات ناراضه کړی وم ډېر دې خفه کړی وم د جهنم یوه خطرناکه کنده یې راته وښودله وی ما ته وایي چې دا کنده مې ستا دپاره جوړه کړې وه دا ځای ما ستا دپاره جوړ کړی و دا د جهنم ځای دا ستا دپاره و دا ستا ټکانه وه خو نن د مغفرت په دې خبره باندې کوم چې زما بندګانو تا ته سپک نظر ولې و زما بندګان څه کار حساب کتاب کول زما کار دی الله پاک فرمایي زما د بندګانو څه کارو چې تا نه دومره نفرت وکړو نه په تا باندې جنازې مونځ وکړو نه چې کوم دی هغه شان عزت تعالی درکو چې په قبر کې په خپلو لاسونو سره کفن دفن ښه ښایسته هر اعتبار سره برابر کړی وي تی په ډانګو ډانګو باندې قبر ته ورویشتې ای بنده په دې هغه بندګانو چې دا کومه سپکاوی ستا کړې ده په دې خبره باندې ما ستا مغفرت وکړو او زه به د خپلو بندګانو نه تپوس کوم چې کله ما طرف ته راشي الله پاک دو موټي غورځولي دي چې دا همیشه دپاره په هدایت دي او دا به همیشه دپاره ګمراه وي د بعضې انسان آخره خاتمه خرابه شي ټول عمر بزرګ دینداري پرهیزګاري او چې مري نو مسجد نبوي کې یو مؤذن 40 کاله اذان وکړو چې کله مړ کېدو وایي قرآن راوړئ خلکو قرآن وله راوړو چې زما محترمو